د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د تعلیمي ټولۍ څخه یو 50 تنه مجاهدین له شپږ اسلامي عقیدتي او نظامي زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د دغه ولایت د امنیه قمندان فارغ شوو پولیسو ته په خبرو کې وویل چې تل د هیوادوالو د هوسا او آرام ژوند لپاره هڅه وکړي. پنجم دوره ده از مجاهدین د تعلیمي ټولۍ دیگه در بخش تکتیک پلیس، عملیات پلیس، دیگه جمع نظام، تصفیه، تلاشی، کمک‌های اولیه دیگه این بخشا معلومات دادیم. شب و روز زحمت خود کشیدیم. نو تاسو به د خپل مسؤلیتونو ته چې د امت مسلمه خدمت په ښه طریقه باندې متوجه کیږئ او د دغو دردېدلي د دغو ځورېدلي ولس خدمت ته به آماده کیږئ. فارغ شوي پولیس وایي موږ په دغه دوره کې ډېر څه زده کړي. دوی خلک او ولس ته د صادقانه خدمت ډاډ ورکوي او وایي چې له سار اعمال به یې په ښه توګه ساتنه کوي. ورځني معسکراتو کې موږ دغه د پولیسو اصول زده کړه. مثلا پولیس کوم اصول دي ټولنې ته کوم خدمت وکوي، موږ دغه د کوم مثلا پیره چې شاید غزمه چې شاید دغه اصول د پولیسو موږ په ډیره ښه توګه سره زده کړل دلته. نو هدف مو دغه ترڅو پر ټولنې ته خدمت وکړو او د ټولنې د خدمت جوګه وکړو. ټولې پنځمه دوره کې درس ویلی ده. موږ الحمدلله نو د اصلحې درس زده کړی ده، جمع نظام زده کړی ده او کمک اولیه، پایره، چک پاین او نور غیره و درسونه موږ زده کړي دي. د ویلو ده چې میاشت وړاندې هم د دغه ولایت د ټوپ دښتې له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 540 اسلامي پولیس تر ځانګړو زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه خپلو دندو ته ستانه شول.